خوست کې د احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو طبي مؤسسې 9 تنه محصلین ټولنې ته د خدمت موخه وروپېژندل. فارغ شوي محصلینو له مسؤلو چارواکو غوښتنه وکړه چې د تخصص په برخه کې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. خو په راتلونکي کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونو مهیله ده چې موږ ته د کاري زده کړو زمینه مساعده کړي، ځکه دا ډېر ضرورت ده او ډېر ضرور دی دغه او د راتلونکو لوړو زده کړو لپاره هاند او هڅې جاري ساتو. له لوړپوړو چارواکو مسؤلینو هغه کسان چې د دولت په راس کې دي له هغوی مو غوښتنه دا ده چې موږ ته د عملي کارونو په برخه کې زمینه سازي وکړي. د دغه طبي مؤسسې بنسټګر پوهاند ډاکټر بدشازار ابدالي وایي دوی هڅه کوي چې د طب کې محصلینو ته اسانتیاوې برابرې او د اوسنیو نوې ټکنالوژۍ سره یې بلد کړي. د لوړو زده کړو وزارت او د عامه روغتیا وزارت دې برخې ته خاصه توجه وکړي چې نوې ټکنالوژي پرمختللې ټکنالوژي استعمال کړي او طبیبان د لاسرسی ولري، په دې برخه کې ټریننګ کې تخصصي زده کړې ورکړي. موږ به د ګاونډیو د محتاجانو خلاص شو او زموږ ډېر ناروغان به په خپل وطن کې تداوي کیږي. خوست کې هر کال د لوړ او نیمه لوړو زده کړو سلګونه تله محصلین په بېلابېلو رشتو کې سندونه ترلاسه کوي. د فارغینو نیوکه تر ډېره دا وي چې د ګوتو په شمېر فارغینو ته د کار زمینه برابره او پاتې نور بې سرنوشته ګرځي.